22 سورتونه دي څومره لکه 22 او د 22 سورتونو ټولو کې پیغمبر پاک ته تسلی ده څه شه ده رسول الله ته تسلی ده او دا قرطبی آلوسی روح المانی کې او اندلوسی غرناطی اټول مفسرین لیکلي دي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بکله دا سورتونه شروع کړ دي زینب خوا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد به دا وایخه چې تم ختم کوم چا کرا او دې سورته تر ورسېدې نو هر سورت سر کې سوای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد عالمگیری پنځم جلد کې دا مسله لیکلې ده او امام مجاهد ابن عباس نه نقل کړی دی ابن عباس ترجمان القرآن نه او هغه رسول الله نه نقل کړی دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بکله سوره دوحه ته ورسید کبر بین کل سوره تکبیر الی یختم القرآن هر سورت نو رسول الله سویله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحیم نزول کی دولسم دا عرشی کې او پرشی کې درنوي دا والضحى الله قسم می دی پاغنه الله سو بچو باندې الله کنه الله سو بچو کې سورته هغه ته چاشت الته یو مونږ کې ګاموس ته سوای صاف دو منځو لري یو اشراق دا یو څه شه ده صوفیه کرام وي دواړه یو منځ ده څه شه ده نه محدثین وي دواړه څه شه ده او صوفیه کرام سوای جدا جدا دي هغه وي د اول ټیم کې سکیږي چې د الله سبحانه مرته وګوره غالبا نن په باندې یا په شل منټه د پاسه 15 بجو باندې اشراق کیږي نن خبره کومه دې ته سوای اشراق وای او دغه نه الله سبحانه کی چې کوم مسکیږي هغه ته سوای صاف ورته وای اته رکعات یا سو رکعات سلور رکعات راځي پیغمبر پاک یو درې سوالات سره یو خبر غړیا رسول الله تعالی وجوه بكم غدن سبب جواب درکم ان شاء الله نه ویلې جبرئیل امین معطلس سلوی خرازی نو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی تر خزانه سید الکا تر خزانه او دی هغه نوم څه شه ده ام جمیل د کونیه ده خسته ډیره وا او خپل نوم اروا او څه شه او ما ته وګوره دا دی پیغمبر پاک دی خسر خور ده څه شه ده ابو سفیان دی پیغمبر پاک څه شه سخر او دا خزه سو په دا هغه سو یا ابو لهب داغه او خیو څه شو عمر ته او خیو ته سور ته وای او خیو ورته وای او خیو خدای خبر دې سور ته وای ها او خیو ورته دا او خیو نو دا خزه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وای او محمد ان شیطانک کترک کا شیطان خو دې اوس ناراضی کړي ان لله و انا الیه راجعون جبرئیل امین ته سوویله شیطان و شیطان خو دې اوس ناراضی الله تعالی جبرئیل راولېګا اته راضی یا سلوخ راضی جبرئیل معطل سوی او راضی ورپسې دې کې امت غټه فلسفه راغله سالک ار کار کې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله ان شاء الله وای ورسره او دومره پیدا پکې ده چې اوسره خزه ته وای ته طلاق ورته ان شاء الله طلاق راځي ها څومره پیدا پکې ده څومره پیدا پکې ده یو لوی فلسفه او متفات صلاح ابن عباس په علی کلی کې یو کال پس ان شاء الله ویل بس خبره دی روغه ده یو کال پس وقتها الله تعالی وای د سحر ټیم گوادا لکه څنګه مرګره دانه هو بچو کې ورځ سره رڼای کني الله وی لکه څنګه لورځ نه رڼا نه جدا کیږي دا غسه ستا نه جدا کیږي مو رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره خسته تسنی دا واللیل اذا سجا او شپه چې کله تیار سي لکه څنګه چې شپې نه تیار نه جدا کیږي دا رنګ پیغمبر تعالی او دا رنګ زبتا نه جدا کیږم
ما ودعك ربک ولکا بای بای در سره نه دی کړی خدای سې نه دی کړی بای بای پیسه دی کنه الله ستدا سي کیسه بای بای الله تعالی بای بای در سره نه دی کړی ما ودعك ربک نه د پرخه تعالی ربستا وما قلاوني بغض کړي در سره وللآخرة خير لك من الاولى اخر د وحي دا وحي ورستو زمانہ کې دا غره تعجیل نه ولې مګره ما تو ګره یو ور په دا وحي سیو کې سبه کې بیا به پلی کې سبه کې یو به سکه سیو باندې پیسې دي کنه او بیا به سکه پلی کې به نو خامخا سیو پلی کې دوه کې وقت پکار ده کنه الله تعالی څه پکار ده وقت پکار ده شخص او ما غفلی صورت وای سیو از ابا بیا دوم زلی نو د سیو از په مابین کې څه شی پکار ده ګوره کنه دا زده کې ګورما تاغه جوابات راکې پونتون استاد ده او تاسو جواب نه را تراکوي او یو زمانہ داسې اوس علماء کرام په یو وخت کې سیزدانان او ډاکټران مو امام رازی ځکه لیکلی هغه وخت کې کوم د علماء قدر ډیر اوچت وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك الله زر د من بتا تدارکو ربستا فتردوات برازی سے پیغمبر پاکو فرمایل والله لا ارزي وواحد من امتي في النار قسم د که خوشاله سما یو امتی من په جهنم کې پاتې الله علم یجد کیتیما آیا موږ نه پیدا کړه تا لره یتیما فاهوا بیا مزدرک زه مدرک تا چاته عبد المطلب تا بیا ابو طالب تا او ابو طالب به حضرت علی سره دومره مینه نه کوله که رسول الله سره به څه کوله صلی الله علیه وسلم علم یجد یتیما فآوا ووجدک ضالا او پیدا کمن تعالی محب د هدایت به تعلیم دوال معنا څه فهدانو تعلیم در تدارک بهدانو تعلیم در تدارک نو هدا معنا دا ده صرف تعلیم نه د تعلیم کارخانه مو جوړ کړې سم جوړ کړې الکه دلته هندستان کې او بلا پرته د هندوان ورته وای سورته وای هندوان ورته وای دا چا سي سنس ویل هغه ما په خبرو باندې پويږي هغه درې قسمه مخلوق ده سو قسمه مخلوق ده درې قسمه یو قسم مخلوق ده هغه د خدای د سر نه وای پیدا ده څنګه پیدا ده هغه تسوي بهرمن سورته وای بهرمن او یو قسم مخلوق ده پکې شودر ورته وای سورته وای هغه وای د خدای د خپونه پیدا ده ان لله دا خبره زکه کوم خیات کې دا مسله راځي مرګیا او یو بل دریم قسم مخلوق ده ویش کاشتری ورته وای سورته وای کاشتری وای هغه د خدای د نیمه نه پیدا ده څه شه ده نو دا کم مخلوق چې د خدای د خپونه پیدا ده دا مخلوق دا حق نه لري چې په حرمن سره لاس ملاو کې راسي سو سره ملاو کې ځکه هغه ډیر ذلیل ده او په حرمن څه شه ده هغه ډیر اوچتا نو هغه مولا سي ده موږ تاسو اسلامي لهجه کې مولا ته سوې دینی مذهبي سړی ته سورته وای مولا هغه سورته وای پندت سورته وای سورته وای پندت نو هغه پندت ډیر خسته اشعار لیکلي رسول الله بارک صلی الله علیه وسلم بارک هغه ډیر خسته اشعار لیکلي دي هغه لیکلي دي و جو خود نتی جو راہ پر اورو کی راہ بر بن گئے کم خلق سی پخپل لارا نو غلط لارا او پیغمبر ورته درس ورکړي 100 منټه هغه د خلکو لپاره څه شي جوړ سو ها ایک عرب آدمی نے بول بالا کر دیا سوای ایک عرب آدمی نے بول بالا کر دیا یو عربي سره راغی سينو مې محمد دا او د خلکو د مرتبه اوچته کړه سیکړه اوس ابو بکر دی انسانيت کارخانه جوړه سو څه شي جوړ سو عمر فاروق صاحب باندې مخ کې پلار هغه خانم نصر ولکم خیالي څه شي بو هغه خان به په نصر ولا اوس کله دی محمد عليه الصلاه والسلام تعلیمات واوردل نو د انسانيت کارخانه جوړه سو څه شي جوړه سو
نو پندت دا وی د مرګر مونږ ته شرم په کار د کم از کم چې پندت دا وای نو مونږ ولې نه وای د پیغمبر صفات هغه کی راځه ووجدک ضالًا او فیدایک تعالی ضالًا به تعلیمه فهدانو تعلیم درته درک او تعلیم کم تعلیم دالکا د قران کریم تعلیم دا الله جل جلاله دی حالات خکی علامه اقبال سے لیکلی دی وای ک افغانانو نه دی غیرت جنازه وباسي سو وباسي افغانانو د چا جنازه وباسي د غیرت جنازه وباسي نو مولای بدنام کی سکی افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کو کوہ دامن سے نکال دو ډیره خسته خبره کړې ده د افغانانو جنازه به غیرت دار چې وای باسي به غیرت کې نو د مولا د هغه بی عزت کوي مولا د بی عزت کا خپل بی عزت وسوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى او پیدا کتا لر غریب فاغنى نو بیت مالدار کړي بیت مالدار کړي پچا باندې په مال د بي خدای جی باندې نو فتح ولګیدل چې د خزه مالم د سړی دا وای د خزه مالم د سړی دا او بي خدای جی دا سه کم خزه نه و روزانه دغه خرچه 90 دینار وا څومره وا 90 دینار لسکم سل دینار دغه سره د ورځې څه شو خرچه و مالدار خزه وا ووجدك عائلا او پیدا کتا لر غریب فاغنام بیت مالدار کړي فاغمال د بی خدای جی سره نو تم درې کار کوا فعمل یتیم فلا تقهر تسکم د یتیم نو یتیمانو تم په غوسه کېګا فعمل یتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر او سائل مرټا واما بنعمت ربک فحدث او نعمت در رب تحدیث کوا نعمت در رب څه کوا لکه تحدیث کوا استادیس بنعمت پیژنې کنا لکه یو سړی ته الله تعالی خ علم ورکړ خ منزل وکړه تهجد وکړه او سبا خلق مخ وای ساله کما بیګا دا وکړه بالکل جایز ده الله باجر ورته ورکړي ریا بیل شه ده اخو زړه کې شه ده واما بنعمت ربک فحدث او په نعمت در رب باندې بیان کوا نو الک لوی نعمت څه شه ده الله وکړه کنه په نعمتونو کې لوی نعمت څه شه ده قران کریم دا نو د قران کریم درس کوا د قران څه شي کوا درس کوا خبره زکه کوم چې مخکې میلو فکفرت بانعم الله مکه خوا مکه خکله دیو تداسي خو سوشل ویلفیر ټرست هر قسم ضرورت پکې پیدا کېدل امن پکې وو اوس کله د خدای دی لوی نعمت ناشکری وکړه الله تعالی ویر راوسته یو او الله غریبی راوسته نو سپیو خوړل نو د خدای لوی نعمت څه شه دغه کتاب زه ما ته مخه ته پروت الله وای دې درس کوا الله دې موږ تاسو ته توفیق نصیب کړي او خدای دې درجه د قبولیت ورته ورکړي اسنه سي قبول نصیب بیا وبال د عذاب دغه خدای تعالی دې قبول کړي بسم الله الرحمن الرحیم سوره انشراح مکی سورۃ ده او اته آیاتونه لري او پدې کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مقام بیانې الله یو او بیا رسول الله ته تسلی ورکړي الله پیغمبر پاک ته ورکړي تسلی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك علم نشرح لك صدرك آیا منګ نه د کلاو کړي سیناستا ما ته وګوره شیخ الاسلام تقی عثماني یو کتاب د تراشی ورته وای سورته وای لکه تراشی هغه سم چټي بیګه ما مطالعه کو نه اسمه ختم نه راغله ما راځه خو باسم نه کیږي هغه په یو کتاب ډیره خسته حواله ور کړی دا شیخ الاسلام تقی عثماني جامع دارالعلوم کراچۍ والا هغه تاسو کوم دا خسته حواله ور کړی هغه حواله ور کړی په قرآن کریم کې د پیغمبر هر اندام خدای ذکر کړی دی څه کړی دا سینه ذکر کړی دا مخې ذکر کړی دا سټي ذکر کړی دا لاسونه ذکر کړی دي خله ذکر کړی دا سترګې ذکر کړی دي والضحى والليل اذا سجى
وختان د رسول الله ذکر کړی دي هر اندامي ذکر کړی دا ډیره خسته خبره هغه نقل کړی دا علم نشرح لك صدرك آیا منګه نه د کلاو کړي ستاد پار سینا مو کلاو کړه ووضعنا عنك وزرك الذي او من لري کده تا نه هغه پیټي عن قصو زارک چې ستا سبه کړیو هغه ستا ملا به ماته کړیو توپا دومره سخت پیټه ملا به ماته کړیو ماته وګور مرګریا امام رازی لیکلی نور علماء سلا تثبت له الجبال هغه پیټه د پاره غر نه ټینګه دو پیغمبر ټینګ دا ورفعنا لك ذکرک او چت کړه مو د استاد پاره ذکر څنګه ذکر هغه کسړی سیال ته سوې اشهد والله اله الا الله او بیا سوې واشهد ان محمد رسول الله ان محمد رسول الله نو دا کنه ورفعنا لك ذکرک او چت کړه مو د استاد پاره ذکر فإن مع العسر يسرا الله تعالی پیغمبر ته خیال کوا دا تکلیف پار ای ورنه ده څه شنه ده بلکې دې کې به چینج راځي صبر راځي چینج راځي خیر د کنن تکلیف د سبب راحتي والله تعالی یو بل خبر واوره یو تکلیف سره به سوره حت راځي یو مخکی او یو ورستو نو خیال کو دا خبرونه کې صدا کم تکلیف خدای راوسته دا به پار ای ورنه څه شی به وي پاره ور باندې پیګل ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يسرا هر سختي سره آسانتیا ده ان مع العسر يسرا او هر سختي سره آسانتیا ده ما ته وګوري دلته یو کتاب د ملاجون سب لیکل چا لیکل دا لمن ملایون ته ملاجون وای ملاجون نه د ملاجون دا ډیر ساده سړی تیر سوی دا او علمگیر استاد بچه شاګرد تیر سوی دا هغه ته شعر راوړی دا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح استشر ولا اذا اشتدت بك البلوى سکل مصیبت در باندې سخراسی نو ففكر في ألم نشرح فألم نشرح سورۃ کې فکر وکړه فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح دو یو تکلیف ما بین کې دعا سانتیا سراسی نو بس بل خوشاله سه خیر کړي یو تکلیف تیر کو راځي ورپسې فاذا فرغت پیغمبر ته الله وای سکله ته فارغ سي اذا فرغت سکله فارغ سي نو فانصب یا څه شي کوه مرګریا محنت کوا څه شي کوا محنت کوا ځکه حلال کسب ګټل دا څه شي دي دام عبادت ده و الى ربک پرغب او الله خواته عبادت کو نو ماته وګوره الله تعالی حلال کسب او عبادت ټول سره خدای رضا کیږي سورۃ